وجنه د انسان پکې په یو حال جایز نه ده. وجنه د انسان پکې په یو حال جایز نه ده. تورات دی که زبور دی که انجیل دی که قرآن. او تاسو څومره ظلم وکړو حلالې دې پکې وکړې. ظالمه نه ستړی ستومانه چې د کاره راځم تا یادومه چې په لاره راځم د ارمانونو پڼ په سر راوړمه کور ته چې هر ماښام د ښاره راځم د میخانې دروازې مه بندوئ یارانو زه به له روزګاره راځم. السلام علیکم. د خوندور مازدیګري ګرانو قدرمنو کتونکو ستاسو کوربه حضرت علي مشال یم په دې هیله باندې چې روغ جوړ به نن راغلي یو لابټ ته د حضرت نبی داودي صاحب خواله چې د فردي هیواد نه خپل وطن ته راغلی دی. اول خو په خوندور مازدیګري کې ورته ستړي مه شي وایو او کومو مینوالو چې غوښتنه کړې وه چې یادونه پروګرام ریکارډ کړي نو د هغو دپاره راغلي یو. داودي صاحب تاسو ته به خپل پروګرام خوندور مازدیګري کې هرکلی وایم. ډېره مننه حضرت علي مشال ورو. الله یې ښه ساته ژوندي راته اوسئ چې تاسو راغلی دومره ټیم یې وویستو او ستاسو سره پکې مې په شا د سیف یوسفي سروم ویم مننه چې دوی هم راغلل. ډېر خوشحاله یم چې تاسو راغلئ ملاقات درسره وشو. وخت ډېر وتلی دی نو ډېره ښه خبره ده. ډېره مننه ډېره شکریه. داودي صاحب زمونږ دا پروګرام داسې لنډ شانتې پروګرام دی او په هغې کې تاسو ته پته ده چې مینوال د غزلو په تمه باندې نو مینوالو ته به کم یو کلام وایي چې موږ ټیم خوندونه والو او د کیمرې پر سترګه باندې تاسو کوم مینوال یې هغه ټیم خوندونه والو. مننه حضرت علي ورو. تاسو ته به زه یو کلام ووایم. کلامونه خو خیر دی زما زاړه دي مسافرۍ په ژوند کې دومره وخت نه وي چې سړی څه وکړي خو به هر حال زاړه کلامونه دي. ارشاد یوه قطعه ده چې وجنه د انسان پکې په یو حال جایز نه ده. وجنه د انسان پکې په یو حال جایز نه ده. تورات دی که زبور دی که انجیل دی که قرآن. او تاسو څومره ظلم وکړو حلالې دې پکې وکړې. ظالمه نه پوهېږي څوک بیخي ستا په ایمان. ډېر او یو کلام دی چې زما د غم خبرې په یار ښې ولګېدې. زما د غم خبرې په یار ښې ولګېدې دوه اوښکې راتوی شو په سینې ولګېدې. ډېر مننه. او ستا حسن جلوګر چې راښکاره شو نو ای یاره ستا حسن جلوګر چې راښکاره شو نو ای یاره ناڅاپه مې په زړه کې سرې لمبې ډېر او باڼه دې زورورې داسې پورته کړل قسم دی. باڼه دې زورورې داسې پورته کړل قسم دی زما په زخمي زړه کې ترې چړې ولګېدې. ډېر او دا شعر دی چې سیف ورته یې ډالېږي شعر. شاد ته دومره رانږدې شوې چې د ټول حدونه پار کړل. ته دومره رانږدې شوې چې د ټول حدونه پار کړل ستا شونډې په وجود مې سپستې ولګېدې. ډېر ښکلی. ته دومره رانږدې شوې چې د ټول حدونه پار کړل ستا شونډې په وجود مې سپستې ولګېدې. او په خوب کې غلی ټولېدم او غځېدم. په خوب کې غلی ټولېدم او غځېدم په مخ مې د چا زلفې سلمبې ډېر او دا دومره توره شپه او زړه چاودلی انتظار وربند شو د مین د زړه تمبې ولګېدې. او بېګا په میخانه کې شیخ ځان ته د خیال نه و. بېګا په میخانه کې شیخ ځان ته د خیال نه و ستا شونډې رپېدې چې په کاسې ولګېدې. ډېر او اخري شعر دی چې دا کړنګ داودي ښکاري د جنت له لوري راغی. د جنت له لوري راغی جنت کې د شرابونو پیالې ولګېدې. ډېر ښکلی کلام و. هیله لرم چې مینوالو به ترې خوندونه اخلي. داودي صاحب که دې سره زموږ مینوالو ته یو بل کلام هم شریک کړي موږ به ترې خوندونه والو او دا مینوال به ترې خوندونه والو. مننه. دویم کلام دی چې یو کال خو رانه تېر شو بل کال له به درځم. یو کال خو رانه تېر شو خو بل کال له به درځم دا ژمی چې لږ تېر شي په شکال. که خیر وي نیت کومه چې د خپله کړمه ګرانې. نیت کومه چې د خپله کړمه ګرانې جرګه به درولم او دغې سوال له به درځمه.
او د کړي اراده مې چې د حج ثواب حاصل کړم د کړي اراده مې چې د حج ثواب حاصل کړم دا ستا د غونډې ځنې شینکي خال له ودرځم ډېر او وایزه دا خبره مې صفا په غوږ واوره وایزه دا خبره مې صفا په غوږ واوره بچی یم د منصور ګورې سمدار له ودرځم او مطربه که د مینې کلمه دې را شروع کړه په سور کې د رباب زهر یو تار له ودرځم ډېر او ساقي دا میخانه د ټوله ډکه کړه د میو ساقي دا میخانه دې ټوله ډکه کړه د میو یاران به وي ماښام به وي خمار له ودرځم او غزل د شپې مسکی شو او ویل یې راته داسې غزل د شپې مسکی شو او ویل یې راته داسې شاعر خفه نشي ستا هر خیال له به درځم مننه او مین یمه په مینه کې هر څه جایز دي ګرانې هندو د شمه خیر دی در مثال له به ډېر ښه مننه او رنګونه د ځوانۍ چې در خواره کړم په ژوند کې د ځوانۍ چې در خواره کړم په ژوند کې ستا خواته داودي زه ستا وصال نه بدل ډېر ښکلي کلامونه او هیله لرم چې ټولو مینوالو به دې خوندونه اخیستي دي سره خپل کوربه حضرت علي ماشاءالله سره د کیمرامین ملګري صفي الله خان صاحب تر بلې خپرونې پورې اجازه ورکوئ ښاد اباد خوشحاله اوسئ د لوی الله په امان